لیکن ملګرو دلته هم بیا د سوچ خبره ده چې الله سبحانه وتعالی د ماش د تذکره ولې کړې ده. ملګرو ظاهري طور باندې خو معلومیږي داسې نور والله اعلم چې د ماش ډېر ورکوټی مخلوق دی د انسانانو په نظر کې ډېر په سپک نظر سره ګوري دغه مخلوق ته، لیکن الله سبحانه وتعالی په دغه وړوکي مخلوق کې ډېرې غټې نښې راجمع کړي دي او د ډېر پیچیده مخلوق ګرځولی دی. که موږ چېرته په ژور او تحقیقي نظر سره دې مخلوق ته وګورو نو په ده کې داسې صفات پراته دي چې هغه انسان په حیرت کې پرېباسي. د وړوکي ځناور دی، ډېر کم وزن واله دی، لیکن په ده کې چې کوم طاقت دی هغه د وزن هم سیوا دی. په دې مخلوق کې الله د صلاحیت ښودی دی چې دې وینه معلومولی شي، ښه وینه پېژني، بده وینه پېژني. بل کله چې دا خوراک کوي وینه اخلي د یو ځای نه، د هغې نه مخکې ده کې دا شعور موجود دی چې هغه ځای له نشه ورکوي چې د انسان پوهه نه شي. دوه سترګې دي، په باقي بدن کې ډېر مسلز موجود دي او انسان چې هغې ته وګورو نو حیران شي څنګه په دې ورکوټي جسم کې دومره ډېر مسلز راجمع دي. او نور خلاصه کې بلکې په دې وړوکي مخلوق کې د دفاع سیستم په ډېر اعلی مرتبه کې موجود دی. کله چې دته یو خطر متوجه شي نو د مخکې نه دته معلومات کېږي او پته ورته لګي. د حس هغه حالات د ډېر تیز دي او په لږ وخت کې ډېر غټه اندازه لګولی شي. خلاصه د خبرې مې دا د ملګرو چې دا یو وړوکی مخلوق دی چې موږ د ډېر سپک په نظر باندې ښکاري، لیکن د تخلیق په اعتبار سره دا ډېر پیچیده دی او انسان چې ورته سوچ وکړي نو حیران شي چې په دې دومره وړوکي جسد کې دا دومره غټ غټ صلاحیتونه څنګه پراته دي. ګویا کې دغه آیت موږ ته دا خبره کوي چې کوم یو څیز ته تاسو په وړوکي نظر باندې ګورئ، په سپک نظر باندې، نو اصل کې دا څومره لوی دی، د قدرت څومره لویه کارخانه د ده په بدن کې دننه موجود ده.